د ډېره د خفګان او د سوچ او د جړا مقام دی چې کله یو انسان باندې داسې حالات راشي چې د هغه دین کمزوری کېږي، د هغه د الله سره رابطه کمزوري کېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغه رابطه، د هغه د احادیثو او د هغه د سنتو سره د هغه رابطه کمزوري کېږي، د جړا مقام دی، د افسوس مقام دی. او که چېرته د تنخوا زمونږ کمه نه چې بالکل ختمه هم شي که نه، نو بیا به هم هغه خپل چې کوم ژوند دی هغه به تېروو، کومه نیټه چې الله لیکلې ده په هغه نیټه به راله مرګ راځي، نو هېڅ هم نه کېږي. او که چېرته ایمان کم شو والعیاذ بالله، نو بیا د تبعی د دنیا او د آخرت خسر الدنیا والآخره ذلك هو الخسران المبین. دې سره دنیا هم تباه شوه او دې سره آخرت هم تباه شوه. الله یې داسې حالاتو نه موږ نه ساتي. یو دا خبره یاده ساتئ ګوره چې الله سبحانه وتعالی دا روجه چې په موږ لازم کړې ده، د یو میاشته روجه دا هسې نه ده لازم کړې. یعنې رب العالمین خو ډېر مهربانه بادشاه دی، په دې خپلو بندګانو باندې ډېر زیات مین دی. څنګه هغه مهربانه بادشاه ما ورته ته دا وایي چې د سحر د راختو نه واله نور د ډوبېدو پورې به اوبه لاس کړي، ښځې ته به نه نږدې کېږي او خوراک به نه کوي. اول ته هغه دومره کریم او مهربانه او رحیم ذات دی او بادشاه دی، نو هغه څنګه پابندیانې په موږ باندې ولګولې؟ جواب دا دی چې د الله په هر کار کې حکمت وي، هسې په موږ باندې روژه نه لازم کړې. په دې باندې شاته ډېر زیات حکمتونه دي، ډېر زیات، چې علماء کرامو په هغې باندې مستقل کتابونه لیکلي دي، مستقل کتابونه په دې مسله باندې چې حکمت الصیام، د دې روژې څه حکمت دی، الله پکې څه حکمتونه اچولي دي. یو لوی حکمت چې په هغې باندې د علماء کرام اکثر خبره کوي او اولنی حکمت په ترتیب کې بیانوي، هغه تقوا ده. د روژې چې په مو ته باندې لازم شي د دې دپاره نه دي چې بس د سهار نه د ماښام پورې مو تاسو نه دي خوړلي او بیا ماښام کې به روژه ماتې وکړو، موږ څه کوو؟ بیا روژې نیسو. اصل یو وجه د هغه دا ده چې د روژې په تا کې تقوا پیدا کړي، د تا نه پرهیزګار انسان جوړ کړي، چې دا رمضان ختمیږي او ته الله ته نږدې شوی. او تقوا څه ته وایي؟ د الله سبحانه وتعالی نه یره، د الله سبحانه وتعالی سره محبت، د الله سبحانه وتعالی حکم منل، او الله چې له څه نه منع کړی د هغې نه ځان منع کول، او جهنم ته چې کوم اعمال ته رسوي هغه اعمال پرېښوده. دا مختصر تعریف دی د تقوا. رب العالمین په قرآن کې په سورة البقره کې یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. د روژې الله ولې فرض کړي دي په موږ باندې او په مخکینو باندې؟ وی لعلکم تتقون، چې په تاسو کې تقوا راشي. بیا الله سبحانه وتعالی د هغې نه بعد چې کوم ایتونه په هغې کې د روژې احکام بیان کړي دي، ایام معدودات، او بیا فمن شهد منکم الشهر فلیصم، بیا د دعا مسله بیان کړې ده، بیا دا مسله بیان کړې ده چې د ښځو سره کوروالی د شپې دا جایز دی او د روژې په حالت کې نه دی، او د سحر نه د ماښامه پورې به تاسو څه نه خورئ څه به نه څښئ. دا مسلې بیان کړي. دغه آیت په اخره کې چې کله د روژې دا مسلې ختمیږي، دا ډېره فایدهمنه خبره یاد ساتئ. روژو سره چې کوم آیتونه تعلق ساتي، هغې ابتدا په دې باندې وشوه لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي. دا آیتونه ختمیږي په څه باندې؟ کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. الله وایي زه دقه شان د خپل احکام او د خپل دین بیانومه دې خلکو ته واضح کومې د دې لپاره چې دوی کې تقوا راشي. نو ابتدای تقوا ده او انتهای هغه تقوا ده. شروع کېږي په تقوا باندې او ختمیږي په تقوا باندې، او چې تا نه پکې تقوادار جوړ نه شو، نو دا تاوان دی او غټ تاوان دی او داسې تاوان دی چې تپوس یې مه کوه. سوال دا دی چې د رمضان 12 ورځې هغه تېرې شوې، موږ په 14مه شپه کې یو. په دې 12 ورځو کې تا کې څومره تقوا راغلې؟ ته د الله نه یېرېدلی څومره یې؟ مخکې ژوند دې څنګه و، اوس څنګه و؟ 12 ورځې که تا ماله جواب دا راکړو چې مخکې او په دې 12 کې ما فرق نه دی محسوس کړی، نو بیا درته زه دا وایم چې هېڅ دې نه دي کړي، صرف دې دا کړي دي چې دغه روژې دې نیولې وي او نه دې اوبه څښي او نه دې خوراک کو، ځکه چې ترقي رانغله ستا په ژوند کې، تقوادار تا نه جوړ نه شو، پرهیزګار تا نه جوړ نه شو. او که ترقي پکې راغلي نو بیا د خوشحالۍ خبره ده، د خپل کوشش د خپل محنت جاري وساته چې دا رمضان ختمیږي او ستا نه یو اوچت انسان جوړ شوی، هغه انسان چې الله ته نږدې، او هغه انسان چې هغه جنت ته نږدې شوی، او هغه انسان چې هغه د جهنم نه لرې شوی. داسې یو انسان چې تا نه جوړ شي په هغه شپه چې د اعلان وشي د اختر د هغه وخته پورې ستا د کوشش دقه شان روان وي. ته به بیا چې کله عادت شوې، نو وروسته به هم د رمضان نه بعد به هم ستا دقه لارې او دقه به دې
دغه به دې طریقې زما خوشحالي ده د هغه مؤمن دپاره چې هغه د رمضان میاشت وپېژنده چې د رمضان د میاشت څه ته وایي او په دې کې څه کول غواړي دا د ده دپاره خوشحالي ده او زیری ده طوبی له د دې دپاره مونږ داسې زیری ورکوو چې د هغې نه بل خوا غټ زیری نشتي او دا دعاګانې کوو دغه انسان ته چې کوم انسان د رمضان قدر وپېژندو چې الله سبحانه وتعالی دې د ده نه د اعمال قبول کړي او رب العالمین دې ورله مزید توفیق او ترقي